الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكتاب مشكاة المصابيح فديكي درسونو دا سلسله د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره روانه و. موږ هغه مسائل ذکر کول چې هغه د جنازې سره تعلق ساتي او بیا په هغې کې موږ باب شروع کړی و په مړي باندې جړه، البکاء علی المیت، چې مړی وشي او په چا باندې څه مصیبت راشي نو څه کول پکار دي په دغه ټیم کې. تفصیلی خبره شیو او ما ته دې ښکاري چې په دې موضوع کې په دې مړي پسې جړه زمونږ 15 نشستونه او درسونه شوي او دا پکې شپږم دی او دا به اخرنی دی سره به دا باب ختم شي. یو څو حدیثونه پاتې دي دا به نن ووایو او بیا به باب شروع کوو، باب زیارت القبور، د قبرونو د زیارت طریقه، مسائل او احکام. اخرنی حدیث په تیر شوي درس کې دا بیان شوی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړې وه چې د هغه جنازې سره به نه ځئ د کمې جنازې سره چې داسې زنانه روانې چې هغه ویره او ماتم کوي، د داسې جنازې سره به تګ نه کېږي. په خپل ځای کې د دې وضاحت شوی. اولنی حدیث په دې درس کې هغه د ابو هريره رضی الله عنه دی، ان رجلا قال له، یو سړی راغی په ابو هريره رضی الله عنه پسې وته وی مات ابن لی فوجدت علیه، زما یو زوی مړ شوی دی. د کس ابو هريره ته وی زما یو زوی مړ شوی دی او ډېر غمجن یم په هغه پسې، فوجدت علیه، انتهایی غمجن یم پسې. او د زوی مرګ، د بچی مرګ دا لویه صدمه او د دې پته هغه چاته لګي چې بچا باندې دا سخت راغلی چې کله د زړه ټوکړه د یو سړي نه جدا شي. هغه بچی چې مور پلار پې سخته تېره کړي او بیا د الله نه بعدې د هغه نه امیدونه مي او دی به دا کوي دی به دغه کوي، د ارمانونو یو دنیا جوړه کړي د مور پلار. چې کله سړی او ښځه واده وکړي که نه، هلک او جنۍ، او د دوی بچی وشي، د دغه وخت نه د دوی د امیدونو او د ارمانونو یو بله دنیا بیا سټارټه شي. دا به داسې کېږي او دی چې لوی شي دا به کوي او چې جنۍ لویه شي دا به کوي. او بیا الله سبحانه وتعالی په دې انسان باندې دا سخته راولي چې دا بچی ترې والي. نو دا ډېر لوی تکلیفي او موږ سره ډېر حدیثونه هم په دې موضوع کې تیر شوي دي چې الله سبحانه وتعالی دغه مور پلار له څومره اوچت مقام ورکوي چې کله د دې بچي په مرګ باندې صبر وکړي. نو دا کس هم په ابو هريره پسې راغی ورته ویې زوی مې مړلی او ډېر غمجن یم پسې. هل سمعت من خلیلک صلوات الله علیه شیئا یطیب بانفسنا عن موتانا، نو تا د خپل ملګري نه داسې څه اورېدلي دي چې زموږ د نفس په هغې سره لږ مطمئن شي، په ارام شي، خوشحاله شي، صبر پکې پیدا شي. دلته د ملګري نه مراد څوک دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ګوره بله مسله دلته دا یاده کوي چې هغوی به خپل غمونه په دې سره کمول. هغوی به خپل غمونه هغه د قرآن په ویلو سره کمول. هغوی به خپل غمونه د پیغمبر په حدیثونو باندې په عمل کولو سره کمول. په حدیث به عمل کو چې دا غم هم کم شي او دا مصیبتونه هم ختم شي. قرآن به راواغستو د هغې تلاوت به یې کو، هغه به یې سینې پورې جوخ کو چې دنیا هم خوشحاله شي، په دې دنیا کې را باندې راحت راشي او په آخرت کې هم الله راحت را نصیب کړي.
او نن سبا د عباس دا بيدینه چې ویني لکه ته ولې نشه کې چرس بنګ او هیروین دا شنویجه دا جیوی غم وهلی یعنی چې غم کمین و نشیل ورشه یا غزلی او ټپی او مصری اوره وی دې سره جی غم کمیږي. زه حیران یم چې غم به څنګه کم شي په دې سره چې ته هغه څه کوې چې هغې سره غم ښه ډېرېږي او هغه د الله سره دشمني. یو سړی غم کمول غواړي او د الله نافرماني کوي، د کم ځای نه به د ده غم کم شي دا ماته ووایه. یو سړی په ژوند کې خوشحالي راوسته غواړي او د چا په لاس کې چې د خوشحالۍ کنجیانې دي د هغه نافرماني کوي، کم ځای نه به خوشحالي راشي دا ماته ووایه. حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې به کله سخت راله نو بلال ته به وي بلاله پاسه د اقامت وکړه د لمونځ وکړو چې ارحنا بها یا بلال چې لږ دمه شو لږ په سکون شو. په دې مانځه کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سکون لټو، آرام به پکې لټو چې زه لږ په آرام شم لږ په سکون شم چې دا لمونځ وکړم. او دا د مؤمن شان دی چې کله دی الله ته سجده ولګي یا د هغه کور ته راشي یا د دین په مجلس کې کینی یا یو ذکر کوي، هر قسم عبادت چې کوي د دې زړه ته سکون ملاویږي. هغه سکون چې هغه نور په هیڅ شي کې نه ملاویږي. پاتې دا چې د الله په نافرماني کې سکون دا څه عجیبه خبره ده. د الله نافرماني وکړه دې دپاره چې سکون درته میلاو شي. چرس او سګرټ وڅکې چې غم ختم شي، غزلې او ټپې او مصري اوره په هغې کې د زنانه اوصاف بیانېږي، په هغې کې د شرابو خبر کېږي، په هغې کې په بعضو اوقاتو کې د الله د دین خلاف خبرې پکې کېږي، د الله په دین پورې پکې خندام کېدی شي، په دې سره دی غم کموي. دا کوم ځای عقل لما خو په دې باندې پوه کوي که غمونه کمیږي هغه د الله په یادولو سره. زړه ته سکون میلاویږي هغه د الله په یادولو سره او د پیغمبر طریقه چې عملی کې په دې سره. اوس دا سړی په ابو هریره رضی الله عنه پسې راغی ورته وایي زوی مې مړ دی او زړه مې انتهایي غمجنه دی، د پیغمبر نه دې څه نه دي اورېدلي. دې ته اوس وایي سکون لټول، دی صحیح ځای له راغلی دی، سکون په دې میلاویږي د پیغمبر نه دې څه نه دي اورېدلي چې موږ ته بیان کې که څه کار د کولو چې ویکو او که څه زیری او خوشحالي پکې چې موږ یې واورو چې خوشحاله شو د هغه هم لږ کم شي. الله سبحانه وتعالی قرآن کې وایي الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. د مؤمنانو زړونه هغه د الله په یادولو سره مطمئن کېږي او په ارام کېږي. قرآن چې ته واورې او ستا زړه په ارام شو که نه پوه شي چې رب العالمین تا کې د مؤمنانو دا نښه اچولې ده چې هغوی د الله په ذکر سره مطمئن کېږي. او چې کله د غم په وخت کې د سندرو ته توجه کېده او ټپو ته او غزلو ته او فحش خبرو ته او نشو ته نو پوه شي چې لار دې غلطه ده، کږه وږه ده. خوشحالي د چا په لاس کې ده؟ د الله په لاس کې ده. سکون، آرام، اطمینان هر څه د هغه په لاس کې دي. چې د هغه سره د رابطه برابر نه وي ستا ژوند کې سکون نه راځي. دا خبره یاده ساته. هغه څوک چې اطمینان او سکون او خوشحالي ورکوونکی دی چې هغه ته ناراضه کې نو د چا نه بیا ته خوشحالي غواړي. داسې یو فایده مخې ته راله چې ګورئ د صحابه کرامو او د تابعینو او د دین د مشرانو د ټولو دا طریقه وه چې هغوی به غمونه په څه سره کمول؟ په دیندارۍ سره به یې کمول. هغوی به غمونه په دیندارۍ سره کمول. اوس ګوره الله سبحانه وتعالی په دې سورة الطلاق کې په دې 28مه سپاره کې دا صورت دی ځای په ځای الله سبحانه وتعالی د تقوا طرف ته ترغیب ورکړی د الله نه یره. په منځ کې الله دا خبره کړې ده ومن یتق الله یجعل له مخرجا. او څوک چې یریږي د الله نه او تقوا پکې په صحیح معنو سره راشي الله بدله د غمونو نه د وتو یو لار پیدا کړي.
د مصیبتونو نه د وتو لار به پیدا کی، د مشکلاتو نه د وتو لار به پیدا کی. اوس موږ ته ګرځو د یو مصیبت نه د وتو لار لټو، نو راشه لار معلومه ده، ومن یتق الله، په ځان کې تقوا راوړه دا لار ته. الله دله دا مصیبت هم حل کوي، د دې غم نه دې وباسي او خوشحالي د باندې هم راولي. نو دا د سلفو طریقه وه، او الله دې موږ له توفیق راکړي چې دا طریقه عملي کړو. د پیغمبر نه خو د ویسه نه دي اورېدلي. هغه وایي نعم، ولې مې نه دي اورېدلي؟ ابو هریره رضی الله عنه څوک دی؟ دا خو هغه انسان دی چې ملنګ انسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې بناسو، د غربت انتهایی سخت حالاتو په ده باندې د تېر شوي جمعه کې تاسو اورېدلي څه چل پې شوی؟ بېهوشه شوی و د لوږې د لاسه. په تاسو څه چل شوی دی؟ ګنټه درس ته چې راځي ساسرې باندې کړی ما په ملاګانو هم دړ نه راغلی، دې بېهوشه شوی دی د غریبۍ د لاسه. خو هغه علم خو یې نه دی پرېښودی. او ځکه یو ورځ ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو هریره وایي راټول یې که، راټول که دا علم وایي. او ده ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وي ته چې د شپې اوده کېږي نو مخکې ویتر کوه. حالانکې غوره طریقه څه ده؟ وروسته کول. ولې ده ته ویلي؟ ده به علم کوو، ټوله شپه به دې ناستو دا حدیثونه به یادول. نو ته مخکې کوه، که اوس سحر لیټ را پاڅېدې، سحر مانځه ته نږدې او ټیم د ویترو نه ویو، صحیح؟ ځکه ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وصیت کړی. ابو هریره وایي ما اورېدلي. ولې نه مې دي اورېدلي؟ ښه څه مې اورېدلي؟ واوره. صغارهم دعامیس الجنه، د دې مؤمنانو چې کوم ماشومانان مړه شي که نه، دا به یي دعامیس الجنه. اوس دا دعامیس څه ته وایي؟ د دې دوه معنی دي. دا جمع ده د دعموس، یعنی یو دعموس ده او جمع دعامیس ده. یو معنی دا ده چې الدخال فی الامور، ډیر وتونکې راوتونکې، یا ننوتونکې راوتونکې، ډیر ننوتونکې او وتونکې چې ځي راځي په مخه یو ځي ته، ډیر وځي را ننوځي. معنی ده چې دا ماشومانان د دې مؤمنانو دا چې مړه شي، دوی به په جنت کې ګرځي را ګرځي، چې کم ځای خوښي هلته به ننوځي. یعنی په دوی څه پابندي هغه نشته. یو معنی پکې دا پرته ده. وتونکي راوتونکي دي یا ننوتونکي او راوتونکي دي، په مخه چې کم ځای ته لاړو، جنت کې چې کم ځای ته ننوتو راووتو، هلته ځي دی خوا ځي، هېڅ پابندي پرې نشته. یو معنی دا ده. چا دا معنی کړې ده دویمه وي، د دې معنی دا ده چې دعموس په اصل کې هغه تور چینجي ته وایي چې هغه د دریاب په دې ویښ کې، د اوبو په دې ویښ کې چې وګورې نو هلته داسې تور نري نري چینجي پکې په دې اوبو کې. او دا چینجي د دې حیوانات کم چې په دې اوبو کې دننه دي لکه مهي وغیره، د دوی په دې جبو او په دې مرو پورې نښتي، نه یې پرېږدي په یو وخت کې سم کلک پورې نښتي، او هغوی ته ډېر تنګي، خو دا چینجي د هغوی نه لرې کېږي نه. نو دا ماشومانان چې دي دا هم د عامیس دي، دقه شان کلک نښتونکي دي. څنګه؟ دا اوس واوره، وایي چې یلقا احدهم اباه فیأخذ بناحیة ثوبه. قیامت په ورځ چې کله د دې ماشوم د مور پلار د ده سره میلاو شي، دا څومره د خوشحالۍ حدیث دی. د قیامت په ورځ چې کله د دې ماشوم دا چې په وړوکوالي کې مړ شوی ملاقات د ده د مور پلار سره وشي، یا یو پکې ورسره میلاو شي، فیأخذ بناحیة ثوبه، نو دی به د خپل پلار د کمیس د کپړې هغه غاړه هغه پیس کې هغه به ونیسي، د کپړې نه به د خپل پلار ونیسي. فلا یفارقه حتی یدخله الجنه،
د هغه وخته پورې به دا پلار نه پرېږدي چې څو پورې جنت ته نه یې بولی. دا حدیث امام مسلم راوړی دی، امام احمد هم راوړی. نو څنګه چې هغه چینجې په اوبو کې نښتی دی په دې حیواناتو پورې، نو دا ماشوم نښتی دی په چا پورې؟ په پلار پورې یا په مور پورې. او د هغه وخته پورې نښتی دی چې څو پورې هغه جنت ته نه یې بولی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره په دې حدیث کې کړې ده، او دا ابو هریره رضی الله عنه دې کس ته بیان کړه چې تسلی وشي. او چې په دې سره تسلی نه کېږي نو بله څه طریقه شته بیا؟ دا څومره د خوشحالۍ خبره ده چې ای مسلمانه، که چېرته بچی دې مړ شي نو صبر کوه، د الله نه اجر غواړه. الله به دله دومره لوی اجر درکوي چې دا بچی به تا د کمیس نه د کپړې نه ونیسي او هغه جنته پورې به دې بوځي. اوس لکه لږ ساعت مخکې ما دا وویل چې د بچي د جدایي غم دا ډېر غټ وي او دا هغه مور پلار ته پته کوم رب چې دا بنده پیدا کړی دی او بې دله دا بچی ورکړی دی او د ده نه دا بچی واغستو، هغه رب ته به دا پته نه وي چې دې بنده ته څومره غم ورسېد. هغه ته دومره پته وي دومره موږ ته پته نشته. نو بیا خو هغه کریم مهربان رب دی چې دومره لوی غمې په دې خپل بنده راوستو، نو بیا وله په بدل کې اجر هم ډېر ورکوي. د هغې نه بعد حدیث دی وعن ابي سعید رضی الله عنه، د ابو سعید رضی الله عنه حدیث دی، وی چې جاءت امرأة الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو ښځه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راله. وی یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، ذهب الرجال بحدیثک، سړو چې دی نو تا نه د علم زده کولو برخه هغوی واغسته. حدیث خبرو ته وایي، یعنی ای پیغمبره ستا خبرې خو سړو زده کړي، د هغوی په نصیب شو. ولې د هغوی په نصیب شو؟ هغوی تا سره په مخه ناسي، دې ته وایي هرسي زده کوي. دا زنانه ده. وی ذهب الرجال بحدیثک، ای د الله پیغمبره خو سړو یو زمونږ نه میدان وګټو، سړو زمونږ نه میدان وګټو، ستا خبرې هغوی اوري او هغوی زده کوي او هغوی د سره خوا کې ناسي. فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. نو ای د الله پیغمبره یو ورځ زمونږ دپاره مقرر کړه د خپل طرف نه، موږ به په هغه ورځ راځو ستاسو خواله، نو موږ ته به ښې د هغه علم نه څه نه څه کوم علم چې تاسو ته الله ښوولی دی. دا جذبه د دغه اوچتو زنانو د دین د زده کولو لپاره، دې کې د ټولو نه لوی درس زموږ دپاره دی چې هغه زنانه چې هغه د کور په چاردیوارۍ کې ناسته ده، د هغې غریبې د ارمان دی چې ما دا دین واورېد او زده مې کړی. نو چې یو سړی آزاد ګرځي او هغه د کور د چاردیوارۍ او د کوټې د چاردیوارۍ نه بهري او ده ته ښه موقع او دی د الله دین نه زده کوي، دا د بدبختۍ نه علاوه نور هېڅ هم نه دي. نو هرس پکار دی د علم د زده کولو. دویمه خبره، د زنانو هرس ډیری د علم د زده کولو، بلکې دنیوي علم هم د زنانه اکثر هرس د هلکانو نه زیات کوي. خو دلته یو خبرې ته اشاره کول غواړم، او زما خبرې که لږې په چا لږې ترخیم ولګي نو بخښنه ترې نه غواړم، ځکه چې حق او حقیقت ویل دا زما دلته ذمواري ده. اکثر زموږ دا پښتانه چې تاسو سره میلاو شي ډېر سخت ته دواګانې کوو، 3 لوڼه مې په مدرسه کې دي او 4 خویندې مې علم کوي، او یوه لور مې هلته داخله کړې او بله مې دلته داخله کړې. ته چې دا سوال وکوه زامن دي هڅه کوي، هغه زامن دي څه کوي؟
هغه جي هغه یو چې دی په سکول کې دی، بل یونیورسټۍ کې دی، بل چې دی مزدورۍ کې دی، بل دلته دی. ته دې هلکانو ته ولې دین نه ښیې؟ زه درته یو څو وجې ذکر کوم، کیدای شي صحیح او کیدای شي غلطي. یو وجه او دا بدګماني نه ده، ګورې درته زه د معاشرې یوه خبره کوم چې هغه عامه ده په معاشره کې، خو لازم نه ده چې ټول خلک دیسي، لازم نه ده چې ټول دیسي. یو وجه هغه ده د بعض خلک په جنکو باندې د علم دې دپاره کوي ځکه چې په دې باندې خرچه نه راځي. او که زما څه خبره غلطه و ما ته بیا ویلی شي تاسو چې ستا دا خبرې غلطې دي. زه بعض خلک وایم، بعض زور چې دې له ډېر ورکړی نو دې دیني علم کې څه چلي، خو مدرسې ته لږه قاري صاحب پوه شو، شیخ پوه شو، عالم پوه شو، مدرسه د کوم ځای نه چلېږي څنګه نه چلېږي د هغوی کار دی. خو که چېرته د عالم سبا له په چاندو ولیدو نو هم ګوره په سترګو یې ډېر بد لګي. د ده لور پکې پري سبق وایي، د ده خور به پري سبق وایي، د ده زامن به پري سبق وایي، هغه ټول به هلته ځي، ترجمې به هم کوي، تجوید به هم زده کوي، علم به هم زده کوي، دی به منزل هم ځي، مولوي صاحب به دله خطبه هم کوي، دله به درسونه هم کوي، دله به جنازې هم کوي، دله به مړي هم لامبوي. خو دا ده چې ګوره مولوي صاحب کوي چې ته په چاندو ولیدو نو په سترګو یې ډېر بد وملېږي. بیا دا ماړه نه شو چېرته. نو ته د خپل بچي چې ته 100 روپۍ ورکولی شي ته، او سکول کې ته 1000 روپۍ او 1500 او 2000 روپۍ او دې ورکولو ته هم تیار. نو یو خو پکې دی چې دا جنۍ بس لېږه دغه ته د مدرسې ته، او خرچې شتي؟ هېڅ نشتي، هلته به سبق وایي که. اوس که دا جنۍ ته لېږي دنیوي سبق له، بیا به خرچه راځي. بله خبره دا ده، سبا له بیا جنۍ ته دا خبره په مخې را مخې ته کوي، که چېرته دی چې ته سبا له د میراث یو اواز اوچت کو چې زما په میراث کې برخه وي، په تا چې سبقونه ویلی شوي دي. سبحان الله، په میراث کې ورته دا هم حسابوي، ښه دا سبق ورته د تربیت ورته هم په څه کې حسابوي. لکه دا بعض داسې دوکې ورکوي، الله له لکه ته به وایي چې دی به ماشوم دوکه کړي، ماشوم له چې دوکه ورکوي. الله اکبر، ولې الله نه پوهېږي په دا هر څه. ته دې زوی ته ولې دا نه وایې، ته دې رور ته ولې دا نه وایې چې ستا په میراث کې برخه نه رسي ځکه چې په تا یې سبقونه ویلي. صرف جنۍ ته دا ویلی کېږي. دا پرېږده چې کله واده کوي اوس خاوند ته کې کټګۍ کولولي، هغه ورته هم یادوي تا له چې وي کټ اخیستی په میراث کې، او تا چې پتیلې وړې وي، دا هر څه پسې حسابېږي. ګوره ښه، او دا درته هم ووایم حقیقت، دا جنۍ چې کله د مور کور ته راځي او بیا ځي او که کوړي او کپړې او یو شی او بل شی، او ته پرې رد وکړي چې بوی دا دومره زیاتې سله کوي، په ځان هم بوج جوړ کړی، نو هغه جنۍ غریب هم په مخه نشي راتلی، هغه وایي چې مور پلار په تکلیف کې کېږي، تاسو هم په مخه نشئ راوستی ځکه تاسو ته پته وي دا قصه به کوو. پرېږدئ ساده کار کوئ، راغله تاسو کره بس که اوس هم کېږي او څه هغه کور ته لېږئ ویې لېږئ چې اوس هم نه کېږي مې لېږئ، زموږ ژوند به اسان شي. ژوند موږ ګران کړی، دوی نه وي زموږ سره برخه ده. تاسو به دې شي دا برخه دوی څه ته وایي؟ میراث نه دی، او که دا هغه ځای کې ته زور وباسي که که سبا له دې جنۍ غږ وکړو نو دا ککوړي مې حسابېږي. که زما دا خبرې غلطي ما ته ووایي، سبا له ورته یادوي که نه چې تا چې هغه جوړې وړې وي، ستا خاوند له چې موږ جوړې کړي دي، ستا سخر له موږ کړې وي، پلاني له موږ کړې وي، پلاني له کړې، هغه څه شوې؟ ادې اسمان نه راولېدې؟ دا هر څه بسې حسابوي. نو بیا دا سبقونه ورته هم ور یادوي، څه شی میراث تا چې سبق وي دا د کوم ځای راولېدو؟ عجیبه خبره ده، یعنی حیران به شي. لکه اوس زه یو مثال کې یو بچو باندې سبق وایم او سبا له زه مړ شم او که صحیح هغه تقسیمیږي او څوک زما دې بچو ته ووایي چې یاره پلاني ستا پکې برخه نه رسي، ښه تا سبق ډېر ویلی، دا د کوم ځای طریقه ده چې چا سبق ډېر ویلی د هغه به برخه کمه راځي په میراث کې؟ الله خو یو ځای کې دا خبره نه ده کړې. نو دلته کې دی په دې جنۍ باندې سبق وایي، مدرسې ته ولېږي، مدرسه هم پرېږده خو بیا ورته سبا له یادوي.
نو بل خبره بعض خلک په دې جنکو باندې د دینی سبق یو خو دا دی چې سبا لکه دا جنې وي چې پلار په ما دې سبق نه دی ویلی نو دی ورته وایي چې سبق مې د باندې ویلی دی. نو دویمه دا ده دنیوي ویلو ته به څه ضرورت دی؟ دا خو سبا له ماله څه پیسې خو نه ګټي، څه ګټي؟ هېڅ نه ګټي. اوس پرې چې دا وایي یو څو کالی دي وی اکثر د مور پلار چې نه سي وایي یو بل ته وایي سیم یو څو کالی بیا ځي دلته یې ترجمه وکړي او دې ته څه ضرورت دی؟ دا زما د خبرې کېدای شي په بعضو ملګرو باندې ښه ونه لګي، خو دا زه خبرې کوم چې کومې روانې دي په دې ځان خبرول پکار دی. او که څوک په دې سوچ کې پروت وي نو هغه دې خپله اصلاح وکړي. دې دپاره دا خبرې کو. هر چې هلک دی دی ولې ته دیني مدرسې ته نه راچې نو دی سباله دی ته تمه ساتي چې دی ماله پیسې ګټي. نو که چېرته زه دې مدرسې ته ور واچوم یا یونیورسټۍ ته یا علم ته جوړوم او الله د ده په نصیب کې رزق نه یې لیکلی او ژوند یې د غربتي نو زه به څه خورم؟ دا سوچي. زمونږ والد صاحب الله یې د هغه په قبر باندې د رحمتونو باران راوری چې کله په ما باندې علم کوو او موږ زمونږ خاندان چې کم دی زمونږ خیل او نسب په هغوی کې مولیان پرېږده قاري پکې هم نشتي. نو زمونږ والد صاحب اولنی کس و چې هغه دې طرف ته توجه شو چې زه په دې خپل بچي باندې علم کوم. هر یو به دا نه نو دې سباله هغوی سباله به الله به ورکوي رزق کوي. زما په مخ کې ما ته یاد دی څو کسان یې خوا درالو نه نو دا سبا لکه ته به وایي چې دا داسې یو دغه راغلی چې ده د خپل مستقبل په خپله لیکلی دی او زما اوس رقم دی چې سباله به داسې هغه ورته وایي ګوره وایي زه به پرې هغه څه چې په ما لازم دي هغه به زه وکړم او څه چې بیا د ده په نصیب دي رزق هغه به الله دله ورکوي کې زما څه کار دی؟ په ما الله دا لازم کړي زه د دیني تربیت وکړم هغه به زه وکړم. اوس مخکې بیا الله د ده په نصیب کې څه رزق لیکلی دی نه دی لیکلی دی به غریب وي دی به مالدار وي دی به څه وي دغې سره زما څه کار دی؟ نو بیا د خپل ژوند تېروي. نو او سبحان الله یعنی څومره د حکمت ډکه خبره ده چې یو سړی وایي چې زه خپله ذمهواري پوره کوم کومه چې الله ما له راکړې ده اخوا بیا د ده په تقدیر کې چې څه دي هغه به درته میلاوېږي. نو موږ هلکانو له ترجیح دې طرف ته ولې نه ورکوو دین طرف ته؟ ځکه چې د ده نه څه تمه ساتي؟ د پیسو د ګټلو او بیا یې نتیجې سره وځي. لکه د یو څو ورځو کې هغه د یو سپین ګیري ویډیو ډېره چلیږي هغه څه بچو سره څه زیاتې کړی دی کتلي دي ته لیدلی هم دی که نه وایي ده په دې ټولو بچو باندې دیني دغه سبقونه ویلي دنیوي او څه څه پې کړي دي او څه اخري نتیجه دا راووته. اصل شی دا دی چې ته بچي ته دین وښیه الله ورته وښیه الله پیغمبر موږ د دنیوي سبق خلاف نه یو. ګورې زما د دې خبرو نه به څوک دغه نه اخلي خو دنیوي سبق ورته په دې وښیه چې ده ته یو فایده میلاو شي. هر چې رزق دی هغه ورسره وایه هر چې رزق دی هغه الله چې څومره لیکلی دی میلاویږي به. کیدای شي زما زوی ډاکټر شي او زه غریب یم نشي کیدی؟ ډېر ډاکټران په کورونو کې نه دي ناست ډېر انجینران په کورونو کې نه ناست. کیدای شي زما دا زوی جډ جاهل لوی شي او زه کروڑپتی لکپتی یم داسې نشتي؟ زامن یې دستخط نشي کولی خپل نوم نشي لیکلی او په پیسو کې لوبې کوي. نو د رزق مسله دا پرېږده په چا باندې؟ په الله باندې پرېږده. ته بچو ته دین وښایه. نو زمونږ دې پښتنو دې طرفونو ته خبره مې دې پورې اخیسته اوږده شوه رانه د پښتنو دې طرفونو ته چې د جنکو د دیني سبق طرف ته رجحان دی دا ښه خبره ده زه دې خلاف نه یم خو د یو څو خبرې مخې ته ایښوده پکار دي چې د هلکانو ولې داسې تربیت نه کېږي. د هلکانو دپاره ولې دا سوچ نشتی چې د هلک تیم مدرسه کې سبق ووایي د هلک تیم دیني زده کړي؟ ولې د جنکو دا خبره ډېره داسې زیاته مخې ته روانه ده؟ بلکې لاره کوڅه کې چې ګوره اکثر د زنانو په کور کې چې مدرسه کوله او کړي و په هغې کې جنکۍ سبق وایي که نه؟ او د هلکانو مدرسه دا به تا ته یعنې په څو څو کیلو کې ښکاره نه شي. زه هغه مدرسه نه یم هغه قاري صاحب سره چې قرآن وایي هغه جومات کې څو لږ ساعت له راجمع کړي زه علم یې زده کول وایم
هغه تا ته په څو کیلو کې به میلاو نه شي، نو د هغې اهتمام نه کوي. نو دا ښکلې خبره ده چې زنانه دین یې زده کړي او مخې ته لاړې شي، خو د هلکانو طرف ته توجه هم ورکول پکار دي. بلکې بعض خلک دا وایي، لکه یو کس دا خبره وکړه، عالمو وی اصل شی دا دی چې جنکو ته علم وښوی شي. په بیان کې دا خبره کول، هلته په ملک کې څه پروګرام به یې کې دا وي چې جنکو علم ډېر ضروري دی او دا دی او دا، ډېر ښکلې خبرې وکړي. وی ځکه چې دوی تربیت کوي د ماشوم، او دا پخپله یو مدرسه ده، د دې سره به بیا دا ماشوم پاتې کېږي، دا بچي لویږي، نو چې دې سره علم وي دا ډېر کار کولی شي. نو هغه ته بیا ما دا خبره وکړه، ما ستا دا خبره صحیح ده، خو یو بل طرف ته دې سوچ لا نه اړه. وی څنګه؟ ما هلک ته دین خو هغه د دین هم زیات فایده مني، دا چې تا څومره د جنکو باره کې خبره وکړه. وی څنګه؟ ما هغه داسې لکه دا جنۍ ده، دا په دې مدرسه کې په یونیورسټۍ کې سبق وي، دین یې زده کړو او ښه ګټه عالمه ترې جوړه شوه، او دا په یو بېدینه باندې واوړېده. څه کولی شي؟ ډېرو جنکو نه علمونه هېر شوي دي، ډېرو جنکو نه علمونه هېر شوي دي. غریبانانو ځان ستړی کړی په آخر کې په یو داسې شي اورېدلي چې هغه نه الله پېژني نه الله پیغمبر پېژني. خو چې کله هلکانو طرف ته لږ سوچ ډېر شي او د هلکان دینداره شي، نو که دا جنۍ دینداره نه وي، دی په زور د دین طرف ته راړي، که نه؟ زما دا خبره صحیح ده که غلطه؟ نو زه لکه څوک دې زما د خبرونو دا مطلب نه لي چې زه د جنکو د تعلیم خلاف یم، خو زه دې سوچ کې پروت یم چې ولې پښتانه دغه طرف ته ډېر زور ورکوي او دې طرف ته نه ورکوي. د هغې څه وجوهات دي چې زما په نظر کې هغه دغه دي ما چې کوم بیان کړو. نو کوشش پکار دی څنګه چې د زنانو دینی تعلیم ته موږ رجحان ورکو او ترجیح ورکو، دغه شان ترجیح د هلکانو په دې خبره م ورکول پکار دي. ښه، دې زنانه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي موږ دپاره م یو ورځ وټاکه، فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته صحیح ده، په پلاني ورځ به راځئ، په پلاني ځای کې به راجمع کېږئ. چا ته ووایي؟ زنانو ته ووایي. فاجتمعنا، بس هغوی راجمع شوي. فأتاهن رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغوی پسې راغی، فعلمهن مما علمه الله. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې زنانو ته هغه څه وښوسه چې ورته الله ښوولي. بیا په هغه خبرو کې ده ووایي ما منکن امرأة تقدم بین یدیها من ولدها ثلاثة. په تاسو کې چې کومه زنانه هم د ځان نه مخکې درې بچي ولیږي، څه مطلب درې بچي ولیږي؟ درې بچي مړه شي، الا کان لها حجابا من النار، دا درې بچي به د دې دپاره پرده شي د دې او د جهنم په منځ کې، جهنم ته به نه ځي دا زنانه. فقالت امرأة منهن یا رسول الله، یوې زنانه پکې ووایي ای د الله پیغمبره، او اثنین او که دوی. فاعادتها مرتين، نو هغې دوه پیرې دا خبره وکړه، یا رسول الله که دوی. ثم قال، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم واثنین واثنین واثنین، که دوی او که دوی او که دوی. دا خبره دې دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې پیرې وکړه چې یو خو تأکید وکړو چې که دوه مې دغه اجر میلاویږي، او بل دې زنانه تپوس هم دوه پیرې وکړو، نو ځکه وله جواب هغه داسې ورکړو. دا حدیث امام بخاري راوړی. په دې حدیث کې یو غټه فایده بل هغه دا ده چې د زنانه اواز دا ګوره عورت نه دی، لکه په دې باندې عوام خو اکثر نه دي پوه او مولیان پې هم نه دي پوه. د زنانه اواز عورت نه دی، خو صرف دومره ده چې زنانه چې کله پردو سره خبرې کوي، پردو سړو سره، نو نرمې او پستې خبرې به نه کوي، لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی په سورة الاحزاب کې دا ادب بیان کړی. نور د زنانه اواز دا ګوره عورت نه دی، یعنی زنانه که خبرې وکړي د پردي سړي سره او د هغې اجازتي ضرورتي، نو دې کې څه حرج نشته، خو بې ضرورته دا اوس راولګوئ، بې ضرورته زنانه د پردي سړي سره خبرې دا نشي کولی. او دویم که ضرورت یي او خبرې کوي،
نو هغه خبرې به هم داسې نه کوي چې هغه به نرمې پستې چې د مخامخ انسان په زړه کې سره نه شي. ځکه چې الله په قرآن کې دا خبره کړې په سورة الاحزاب کې وایي داسې نه چېرته دغه بیمار نه کوم بیمار مراد دی؟ د زړه بیماري والونه بني د څه بیماري؟ فحاشۍ بیماري، د خواهشات. دغه بیمار په زړه کې بیا نور څه پیدا کېږي چې دا جنۍ چې نرمې پستي وایي ما ته دا ښځه کېدی شي چې چېرې نور چې کله د دې ادب پکې خیال وساتلی شي او ضرورت وي نو د ښځې خبرې کول دا د پردي سړي سره روا دي او دغه ټیم کې دا څه ناروا کار نه کوي. او په هغې وګوره دا دلیل دی او داسې خو ډېر دلایل زموږ مخې ته تېر شوي دي. یعنې صحابه کرام وایي یو زنانه راله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله، یا د سلفو نه داسې واقع نقل شوي دي چې یو زنانه راله یو عالم له یو زنانه تېرېده په لاره باندې، هغه کس ورته دا ووایي هغه ورته دا ووایي، نه خو ټول یو بل اواز اورېدلی دی. نو دا یو مسله یاده کړئ. بله مسله دلته حدیث نه دا راوته چې جایز دي چې زنانه په یو ځای کې راجمع شي او یو علم هغوی ته بیان کوي، خو په شرط د دې چې فتنه نه جوړېږي، دا شرط دی. نو هغه داسې چې دا عالم به پرهیزګار او تقوادار کس پرهیزګار او تقوادار کس به چې هغه معلومي چې دا سړی صفا دی د زړه نه او دی داسې غلطو کارونو والا نه دی او ریکارډ یې صفا دی، دیندار دی، خلک یې پیژني. یو داسې دویمه دا چې په منځ کې د زنانه او د دې استاذ یو بل سره هغه نږدېوالی نه وي. که په منځ کې دیوالي پردی کمرې جدایي دا ډېره ښه ده او بیا یو سپیکر ولګي او په هغې باندې چې دی هغوی ته اواز رسي نو دا بالکل جایز او روا کار دی. خو شرط پکې دا دی چې د استاذ څه تقوادار او دینداری. بل د حدیث کې تاسو دا خبره واورېده چې د زنانو مطالبه دا وکړه یا رسول الله موږ ته به اوښې هغه څه چې الله ته ښوولي دي، او بیا دا راویم دا وایي فعلمهن مما علمه الله، پیغمبر هغوی ته هغه څه وښوو چې الله ورته ښوولي دي. یعنې علم دا دی څه چې الله ښوولي دي او الله څه ښوولي دي؟ قرآن او حدیث. نو که چا ته علم زده کوي څه به زده کوي؟ قرآن او حدیث به زده کوي. دا علم دی. د ځان نه خبرې په دین کې نوي کارونه، د بزرګانو په دروغو قصو پسې تګ او خوبونه او تش کرامتونه، د دې قسمه خبرونه ځان لرې ساتل پکار دي، بلکې قرآن او حدیث بیانول پکار دي. او یو ځای خبره وله او د بل ځای پرون کابل سره د چا د یو مولوي صاحب بیان راولېږو، په هغه بیان په اوله کې ښه صفا وي، اوس یو بله ولم وسوي. نو سړی حیران شي چې یو سړی په منبر ناست وایي ښه صفا وي دا اوس یو بله ولم وي. د علم هغه قرآن او حدیث زده کول دي. عالم به عوامو ته څه ښیي؟ هغه به قرآن او حدیث ښیي خلکو ته، هغه به دغه نه ویلي ډک اوسلي، بلکې هغه به خلکو ته سوچه قرآن او حدیث ښیي. د هغې نه بعد حدیث ته وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه، معاذ بن جبل وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ما من مسلمین یتوفى لهما ثلاثه، د دوو مسلمانانو چې درې بچي مړه شي. د دوو مسلمانانو څوک دي؟ مور او پلار. د مور پلار چې درې بچي مړه شي دې ته اوس غوږ کېږدئ. إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهما. الله سبحانه وتعالى بدا دوان جنت تننباسي پخپل زیاتی رحمت سره چې په دوی باندې وکړي. نو د زیاتی رحمت ولې په دوی وکړو؟ هلته بچي مړه دي کنه، ځکه دلته بفضل رحمته، یعنی الله خو په مؤمنانو باندې رحمت او شفقت وکړي، خو دا مور پلار چې دي دوی د ډېر رحمت حقدار دي د الله. د هغې وجې د دوی د بچو د مرګ دی.
فقالوا يا رسول الله او اثنان. چا بکیو یا رسول الله که دو مړی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم او اثنان، چې د کوم مور پلار دو بچی مړ شو، رب العالمین به دوی په خپل رحم او کرم سره، هغه رحم او کرم چې هغه به د نورو دینه زیاتی، هغې سره به جنت ته ننباسي. قالوا او واحد. چا بکیو یا رسول الله که یو بچی مړی؟ قال او واحد، که یو مړی دته هم دا اجر ملاوي. ثم قال بيدوي والذي نفسي بيده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه الله مې د قسم د چا په لاس کې چې زما ساده، ان السقط ليجر امه بسرره الى الجنه اذا احتسبته. وی هغه ماشوم چې هغه سقط چاته ویل کېږي؟ کوم ماشوم؟ ان السقط د موږ مسلې مخکې ذکر کړې وي، خو هغه افسوس دا دی چې هغه تاسو نه یادوئ، نه لیکئ، چې نیټې نه مخکې پیدا شي. بارک الله فیک. السقط هغه ماشوم دی چې نیټې نه مخکې پیدا شي، که دی مړي او که دی ژوندی او بیا مړ شي. ان السقط دغه ماشوم دا چې په وړوکوالي کې مړلی، دی به خپله مور راکاږي د نامنه جنت ته. که چرته دی مور، شرط پکې دا دی اذا احتسبته، کله چې دی مور صبر کړی او د الله نه اجر غوښتلی، دا پکې شرط دی. ګورې یعنی دا فضیلت چې څومره هم چاته میلاویږي هغه څوک دی چې چا چې صبر کړی او د الله نه اجر غوښتلی. دا ماشوم به د خپله مور چرته بوځي؟ جنت ته. وی د نامنه به یې راکاږي بسرره، نوم د دې ماشوم السرر، یو په عربۍ کې دی السره او دویم دی السرر. السره دې نامه ته وایي، خو واضحه دی، د خېټه کې دننه چې دا ډوغل دی، دې نوم ته دې ته په عربۍ کې څه وایي؟ السره. او السرر هغه پړي او کلمې ته وایي چې هغه د دې ماشوم د دقه نامنه د دې مور سره یو ځای شوي، او بیا چې کله دا ماشوم پیدا شي نو هغه ترې وروسته کټ کړی شي، دغې ته په عربۍ کې السرر ویلی کېږي. نو دا ماشوم به هم د دقې نامنه دا خپله مور راکاږي او چېرته به بوځي؟ جنت ته به بوځي. دا حدیث امام احمد راوړی دی، امام ابن ماجه راوړی دی. د هغې نه بعد حدیث دی وعن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. عبدالله بن مسعود وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه، من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث. د چا چې درې بچي مړه شي او دا بچي بلوغ ته نه رسیدلی، كانوا له حصنا حصينا من النار. نو دا دریونه بچی به د ده دپاره یو مضبوطه قلا جوړه شي چې په هغې کې به دی بچ شي د څه نه؟ د اور د جهنم نه. د چا چې درې بچي مړه شو د بلوغ نه مخکې، نو دا بچي به د ده دپاره څه شي؟ قلا به شي مضبوطه، حصنا حصینا من النار، مضبوطه قلا چې دی به پکې بچ شي د الله په فضل سره د جهنم د اور نه. فقال ابو ذر غفاری دا وی قدمت اثنين، ما خو دوه مخکې لېږلي دي. څه مطلب دی ما دوه لېږلي دي؟ یعنی دوه مې مړه دي. قال واثنين، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دوه ولتم دغه اجر ملاوي. قال ابي بن كعب ابو المنذر سيد القراء. ابي بن كعب دا خبره وکړه، ابو المنذر کنیت ته او د قاریانو سید او سردار دی، مشهور صحابي دی. هغه دا وی قدمت واحده، ما خو یو لېږلی دی مخکې، نو هغه ورته وی واحده او یو ولتم دغه اجر ملاویږي. دا حدیث امام ترمذي راوړی، امام ابن ماجه راوړی. اگر که سند کې کلام شتی، خو په دې معنی سره ډېر حدیثونه موږ بیان کړو چې دا اجر الله ورکوي. د هغې نه بعد حدیث دی وعن قره المزني رضي الله عنه. قره المزني
وأن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، یو سړی به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راتو او زوی به د ځان سره راوستو، یعنی په دې زوی باندې ډیر مینو او ځان سره به بور راوستو هر ځای ته. ما مخکې ورځو کې دا خبره ذکر کړې وه چې د الکانو د تربیت یو طریقه دا ده چې پلار رور تره مامای د ځان سره بوزي راولي د دین مجالسو ته، د علم مجالسو ته، عامو مجالسو ته، چې تربیت یې زده کړي. د الکانو ځای کور نه دی ګورې، د الکانو ځای هغه چې بهر یې دوی چې سړیتوب یې زده کړي. ګینې دا بچی به دې بیا داسې لوی شي چې دی به بیا نه میلمه پېژني، نه سړی پېژني، نه سړیتوب پېژني، نه غم خادي پېژني. پرون د کابل ورځ مونږ خبره کوله د داسې یو کس په بچو باندې چې هغو نه میلمه پېژندو، نه پکې سړیتوب و، نه پکې نور څه. دا هله چې کله سړی دا بچی د ځان سره عادت نه کړي، ونه ښیي ورته او ټول عمر هغه د مور او د خور او د ترور او د پلانې او د علانې په خوا کې ناستي که نه، نو دغه د ښځو دا قصې زده کړي بیا. نو ښکلې طریقه دا ده چې هلکان دا وخت په وخت لازم هم نه دی چې په مخه وخت په وخت سړی جومات ته ځان سره بوځي، درس لی بوځي، د جرګې مجلس لی بوځي، د ملګرو خوا لی بوځي، میلمانه راشي د هغوی سره ته ناستې دی ورسره کښېنې چې لږ سړیتوب یې زده کړي او څه ویني، څه واوري، خبر شي چې د سړو څه خبرې دي او د ښځو څه دي. سړي دا کار کوي، د ښځو دغه کاري، چې په دې پوه شي. نو دې کس به د خپل زوی د ځان سره راوستو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس له. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به پوه شو چې دا سړی په دې بچي باندې ډېر مین دی. نو ځکه یو ورځ دې تپوس وکړو اتحبه، ته که څه دې بچي سره ډېره مینه کوې؟ قال یا رسول الله، هغه څه ناشنا خبره وکړه، وی احبک الله کما احبه، الله دی وی اې د الله پیغمبر وی الله دی تا سره دومره محبت وکړي لکه څومره چې در سره کوم. معنی دا چې په ډېر زیات مین یم، الله دی وی تا سره دومره محبت وکړي لکه څومره چې در سره کوم. ففقده النبي صلی الله علیه وسلم، بیا څه وخت هغه سړی رانغی. فقال ما فعل ابن فلان، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پلاني هغه زوی، هغه ښکاري نه، هغه زوی هم پته نه لګي او دا څه قیسه ده، څه چل او دا هم د یو درون مسلمان او هغه مسلمان چې هغه کې الله داسې صفات اچولي د مشرتیا، د هغه سړي کاري دی تپوس کوي د خلکو. او ګنې نن سبا زما چې څومره تجربه ده دا معمولي او کمزوري تجربه، اکثره طریقه ده، ټول نه اکثر دا دي چې مخامخ وي نو تپوس دلم کوي، خاندي را خاندي رتم، او که یو ورځ دوه ورځې ته غیب شوي که نه، ورځ او دوه، ډېر نه، ورځ او دوه چې ته غیب شو که نه، نو ستا قصه او فایل څه شو؟ ستا فایل بند شو. دا زما مختصر تجربه ده په دې وخت کې چې نن سبا داسې خلک پکې شتي که نه، غلطه ده. ورځ دوه کې دله فایل بند دی، او که چېرته ته داسې میاشت نه وي او یا پکې کلي ته لاړ او یا مړ شوې، بیا خبره ختمه شو. خو هغه مؤمن چې هغه په ځان کې هغه صفات راوستي، کم صفات چې الله او د الله پیغمبر ښوولي، او خصوصا چې دکې صفت د مشرتیا وي، دا کم سړی چې داسې خوی یې داسې وي که نه چې مشر غونته کې دروني، نو دکې دا صفت د وړوکوالي نه دی، د هر چا تپوس کوي. او هم دا سړی دا ماشوم ته ګوره، ماشوم ته او یا هغه نوي ځوان ته چې دی په دې کم عمر کې تپوس کوي، هغه پلانې او هغه داسې او هغه چې شو هغه ولې، دا سړی چې اکثر دا ماشوم چې لوی شي دی صحیح دی ولیډري دی مشري، یا دنیوي کارونو کې به مشري او یا به دینی کارونه کې، ځکه چې د ذهن داسې دی د وړوکوالي نه. او دا ټول خلک د ځان سره راجمع ساتل
دا د داسې ذهن والا کار یو دا هغه کولی شي. و چې یو سړی ته ورسره یو ورځ میلاو نه شي ستا تپوس بیا نه کوي، دویمه ورځ میلاو نه شي خبره ختمه شوه، دی به څه مشرتیا وکړي؟ مشر خو هغه دی چې د خپلو کشرانو تپوس وکړي. بلکې ګوره ډېرو ته دا پته هم نشي چې زما دا بچی لکه دا څو ورځې ما ونه لیدو چې دی چېرته دی. ګوره دې نه به کوم غافله شي. ګوره صرف کور ته د شپې راځي او ډوډۍ خوري اوده کېږي او سحر بیا ځي کار له. دا تپوس نشي چې دا بچی زما نشتی دی، چېرته تللی دی، ولې تللی دی، پاتې لا بهر خلک. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو بیا د دې امت مشر دی، هغه کې خو الله هغه صفات اچولی دي چې د هغې خو تپوس مه کوه. به تپوس کوو د کسانو پلانې وي پته یې نه لګي. هغه ورته یا رسول الله ما ته هغه زوی مړ دی، هغه زوی مړ شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د هغه سره میلاو شو او دا بل اوچت صفت یې زده که، دا د مؤمن شانی چې پوه شي، چې کله هم پوه شو چې په یو مسلمان باندې سخت راغلی ده نو ورشه دا سخته ورله راکمه که په څه؟ په تسلي ورکولو سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي اما تحب الا تأتي بابا من ابواب الجنة الا وجدته ينتظرك. پلانی و ستا دا نه ده خوښه چې د قیامت په ورځ چې ته د جنت هرې دروازې له چې راځي دا زوی به راته ولاړ انتظار به دې کوي. د جنت په هره دروازه تا ته دا بچی به میلاویږي دا چې مړ شوی دی. فقال رجل یا رسول الله، یو کس پکې دا وویل د الله پیغمبره له خاصه، دا فضیلت د ده دپاره دی ام لکلنا، که نه زمونږ ټولو دپاره دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل لکلکم، دا ستاسو ټولو دپاره دی. دا حدیث امام احمد راوړی. یعنی د چا چې بچی مړ شو دا بچی به دی مومي به کوم ځای کې؟ د جنت په هره دروازه به ورته میلاویږي. څه مطلب دی چې د جنت په دروازه به ورته بچی میلاویږي؟ یعنی دا بچی به سپارش کوي د دې مور پلار دپاره. مخکې حدیث تیر شو کنه چې د نامه نه به یې راکاږي، او مخکې د هغې نه حدیث تیر شو چې د څه نه به یې راکاږي؟ د کپړې نه د لمن نه به یې راکاږي. خو دا پلار یا دا مور یا دا دواړه دا به جنت ته بوځي د الله په اجازت سره. د هغې نه بعد حدیث ته وعن علي رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان السقط بے سقط وي. سقط څه ته وایي؟ هغه ماشوم چې هغه ناتمام یا ناتمام ورته وایي، یعنی نیټې نه مکمل شي، پوره شوي نه او دی پیدا شي. دا ماشوم اوس تاسو سوچ وکړئ چې دا ماشوم بې نیټې پیدا شو، مړ یا پیدا شو مړ شو، په دې الله دومره اجر ورکوي. پاتې هغه ماشوم چې څه وخته سره تیر کړي او مړ شي، د هغه تکلیف بیا څه هغه لږ ډېري بیا. اوس واوره دا ماشوم لیراغم ربه اذا ادخل ابویه النار، چې کله الله د دې ماشوم د مور پلار جهنم ته بوځي که نه نو دی به د الله سره ماریزې کوي او جګړه به کوي دا ماشوم. فیقال نو اوبه ویلی شي ایها السقط المراغم ربه، اے ماشومه د خپل رب سره ماریزې کوونکیه، ادخل ابویک الجنه، زه دا مور پلار دی جنت ته بوځم. فیجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنه، نو د دې نامه نه به یې راکاږي او هغه دواړه به جنت ته بوځي. بیا پکې د نامه تذکره راغله. ولې یې نامه؟ یو خو داسې نیټې نه مخکې را پیدا شوی دی، که مړ پیدا شوی دی او که پیدا شوی مړ شوی، خو د نامه د تذکره په دې کېږي ځکه چې همدغه لار ده چې په دې د دې بچي د مور سره ربط دی، تعلق دی. او ډېر پخوا ما یو بیان کې دا خبره ذکر کړې وه، پته چې چاته به یاد یې که نه، دا یو فایده ده کوي چې ولې دا ځای بیا ډوغل پاتې شي. دې کې ډېر حکمتونه کېدی شي، موږ هغه حکمت له نه ځو، دا به بل طرف ته به خبره واوړي. خو یو پکې دا دی چې کله ته
چېرته په خېټه لاس ووایې یا ځان ته وګورې او دغه ځي باندې د نظر پرېوځي یا په دې ځي باندې د لاس راشي یا ګوته راشي، نو چې تا ته دا خبر رایاده شي چې یو وخت کې تا د یوې غټې ښځې د یو عظیم انسانې د وینې نه وینې سکرې په دې لار باندې، او تا له هغې چې دی د خپلې وینې نه وینه در کړې ده، نو چېرته هېره نه کې په دعاګانو کې. لکه که ته ډېر غټ سړی شي که نه، که اوس یو سړی سم پهلوان دی او شیشې ته ولاړ دی او زه دا یم او زه دغه یم او دې ځي ته وګوري، نو که ته ډېر هم غټې خو دې ځي ته وګوره. په دې لار تعالی الله رزق در کړی دی چې هغه رزق تعالی په دې طریقه در کړی چې هغه د مور د طرف نه روان. نو چې که ته 80 کالو ته ورسېدې، که ته 100 کالو ته ورسېدې، که ته د هغې نه هم زیات شوې، چې دا مور تا نه په دعاګانو کې هېره نه شي، او وخت په وخت هغې دپاره د بخښنې دعاګانې وغواړي. که ته ډېر هم غټ شوی، که ته ډېر هم مالداره شوی، که ته نن ډېر هم خوشحاله او بچي دي او ښځې دي او که هر څه دي، او د الله د فضل نه بعد په دې دنیا کې ستا د وجود په دې کې یو لوی سبب هغه ستا مور و یا دا. نو که مور دی قدر ډېر کوه، او که نه نو د هغې په حق کې کوتاهي مه کوه، د هغې په نوم باندې صدقې، د هغې په نوم باندې د الله په لار کې مال ولګوه، او د هغې دپاره دعاګانې غواړه، د هغې دپاره شپه ورځ الله ته جړاګانې کوه چې الله زما دا مور وبخ. دا حدیث امام ابن ماجه راوړی. د هغې نه بعد حدیث ته وعن ابي امامة رضی الله عنه، دا حدیث ته ابو امامه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، یقول الله تبارک وتعالى، الله دا وی، او چې الله وی نو دا څه شو؟ حدیث قدسی. الله وی ابن آدم، اے د آدم بچیا، دې ته غوږ کېږدې ښه. الله وی اے د آدم بچیا، ان صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى. او دوه خبرې پکې دي یا درې. الله وی که چېرته صبر دې وکړو یوه، او د اجر د غوښتو اراده دې او نیت دې و دوه، عند الصدمة الأولى د مصیبت په اوله کې څو شوې؟ درې. که چېرته دا خبرې وي په تا کې، لم ارض لك ثوابا دون الجنه، الله وی ستا دپاره بل په یو هیڅ ثواب راضي نه یم سوا د جنت نه، جنت به دله در کوم. بس دا حدیث امام ابن ماجه راوړی. خو چې څو خبرې پکې کمې صبر، د اجر امید، د مصیبت په اولني سر کې. حدیث مونږ سره تیر شوی که نه؟ هغه زنانې چې قبر ته ناسته وه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه ووایي؟ صبر خو د مصیبت په اوله کې، انما الصبر عند الصدمة الأولى. څه مطلب دی چې د مصیبت په سر کې صبر پکار دی، او دغه ټیم کې صبر نه کېږي، یعنې کول یې ګران دي. وروسته خو به لازم ځان صبر وي. قیامت پورې څوک جړا کولی شي؟ لکه اوس یو سړی دی، بچی یې مړ شو، 3 هفتې بعد یې ووایي بس نور صبر، نور ته کې زور نشته، ته به صبر کې 3 هفتې تېرې شو. خو چې تا ته خبر را ورسي چې زوی دې مړ دی، او دغه ټیم کې ته صبر وکړې، دا صبر پکار دی. په دې صبر سره الله د اجر ورکوي. د هغې نه بعد حدیث ته وعن الحسین بن علي رضی الله عنهما، د حسین بن علي روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی، ما من مسلم ولا مسلمه یصاب بمصیبه، هر مسلمان سړي یا مسلمانې ښځې ته چې یو مصیبت ورسي، فیذکرها، دا ډېر د خوشحالۍ حدیث ته ګوري، او دته څه وخت بعد د مصیبت را یاد شي، یعنی مصیبت مخکې را پیښ شوی ده او دته څه وخت بعد را یاد شو. وان طال عهدها، اگر که ډېر وخت پکې تېر شوی. داسې مثال په واله لکه یو سړی د پلار یې مړ دی، کلونه کېږي چې پلار یې مړ دی، یو ورځ ورته را یاد شو چې ګوره زمونږ هغه والد صاحب، زمونږ هغه پلار دنیا کې نشتی. فیحدث لذلك استرجاعا، دې مسلې نه ډېر خلک نه دي خبر.
او دی اجر نه او دی دغه ټیم کې بیا وی انا لله و انا الیه راجعون. إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها. کله چې د انا لله بیاوي د مصیبت په دې یادولو سره رب العالمین به ولغه اجر اقشان را تازه کی لکه څنګه چې ولا په اول ورځ باندې ورکړو. د کوم وخت پورې چې د مصیبت راځي مصیبت خو مصیبت دی کنه هغه چې تر یادې ته خوري خو چې کله ته تر یاد شي چې ورکه زمونږ غمور انا لله و انا الیه راجعون او صبر وکي څنګه چې تا دا خبر را تازه کړه هغه غم ته څه شو را تازه شو کنه غم چې را تازه شو تا بیا انا لله وی دقشان الله تعالی اجر را تازه کو بالکل دل اقشان اجر درکو لکه څنګه چې په اول ورځ درکړه د مصیبت په اول ورځ. امام بیهقی امام احمد دا روایت راوړی. وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا انقطع شسع احدكم فليسترجع فانه من المصائب. پتاسو کی چې د چا د پیزار تسمه وشلیږي نو دې انا لله و انا الیه راجعون وی ځکه چې دا مصیبت ته. امام بیهقی په شعب الایمان کې دا روایت راوړی دا سندن کمزور دی خدا مسله مخکې تیر شوی ده چې انا لله و انا الیه راجعون دا د کوم مصیبت سره دی د هر مصیبت سره دی ځکه چې قرآن کې الله عام خبره کړې ده الذين اذا اصابتهم مصیبه کله چې دوی ته مصیبت ورورسي نه هر خبره چې تا ته غم در رسی پتا مصیبت راشي پای کې انا لله و انا الیه راجعون دا صرف مرګ پورې خاص نه دی. په دې باب کې اخرنی روایت ته وعن ام الدرداء رضی الله عنها ام الدرداء وی ما د ابو الدرداء نه دا خبره اوریدلې ده هغه دا وی چې سمعت ابا القاسم صلی الله علیه وسلم یقول هغه وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اوریدلې ده ان الله تبارک وتعالى قال الله دا خبره کړې ده یا عیسی اے عیسی علیہ السلام ته دا خبره کړې ده الله ته کړې ده انی باعث من بعدک امه ستانه بعد به یو امت راځي څوک یادي کوم امت یادي زمونږ د امت یادي عیسی علیہ السلام د امت نه بعد زمونږ امت ته وستانه بعد به یو امت راځي اذا اصابهم ما يحبون حمد الله دا به دې امتی کچرته دوی ته هغه څه میلاو شو چې د دوی خوښي نو دوی به د الله حمد او ثنا وایي وان اصابهم ما يكرهون او کچرته دوی ته ورسی هغه څه چې د دوی بدی شي احتسبوا وصبروا نو د الله نه به د اجر امید ساتي او صبر وکړي ولا حلم ولا عقل او په دغه ټیم کې به ذاتی د دوی سره عقل او حلم نه حلم بردباری ته وي صبر ته وي ناغوي يا رب كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا عقل يعني څنګه بدوی ته د دې عمل توفیق ورشي حالانکه دغه ټیم کې دوی سره عقل بني او صبر بني قال اعطيهم من حلمي وعلمي الله وی دغه ټیم کې بوله زه د خپل علم نه علم ورکم او د خپل هغه بردباری او صبر نه به زه دوی له صبر ورکم. د حدیث امام بیهقی راوړی دی. څنګه معنی دا شو حاصل دا شو تاسو یې پوه شئ. الله عیسی علیه السلام ته وایي چې داسې امت به زه ستانه بعد راولمه چې په هغوی کله مصیبت راشي که نه او سخته پرې راشي نو دغه سختي په دې ټیم کې د عقل څه شي ګډوډ شي صبر د سړي څه شي کمزوری شي. خو دا داسې امت دی چې دوی به د دې باوجود هم صبر کوي هم به د الله نه اجر غواړي یعنی هم به عقل استعمالي هم به صبر کوي. نو سوال دا دی چې دا خو د مصیبت وخت دی او لا حلم ولا عقل او ذاتی د هغوی سره به دغه ټیم کې به عقل او صبر او بردباري دا بنئ نو بیا به دوی ته څنګه دا نصیب کېږي. الله ورته وایي زه به د خپل علم نه علم ورکوم
د الله دپاره خو عقل ویل دا نه دي ثابت، نو الله سره خو علم دی. نو الله وایي زه به ورله علم ورکم، یعنې زه به یې پوه کم چې په دې کې به صبر کولو تاسو ته څه میلاوي، او دا صبر به ورله څوک ورکړي؟ دا به ورله الله ورکړي. نو د دې امت صفت کړی د الله د عیسی علیه السلام په مخ کې چې دا به داسې امت وي چې دوی به په سخته باندې صبر کوي او په نعمت باندې به شکر ادا کوي. دې سره دا درس هم اختتام ته ورسېد او دا باب هم انشاءالله پر روان درس کې به نوی باب شروع کوو، باب زیارت القبور، د قبرونو د زیارت مسائل احکام دا به تفصیلا ذکر کیږي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته په مصیبتونو کې د صبر کولو توفیق راکړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دنیا او د آخرت ته مصیبتونو نه په امن او امان کې ساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.